السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو الله دې وکړي چې تاسو ټول براته راکړو او جوړ سئ. مرګرو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته روښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک په پروفایل باندې لاک ولګوئ. نو مرګرو وخت مه نیسمه، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. مرګرو د پروفایل لاک ګټې دا دي چې هیڅوک به ستاسو معلومات نشي کتلی او هیڅوک به ستاسو په آی ډي راپورټ هم نشي کولی مرګرو، او هیڅوک به ستاسو د پروفایل څخه سکرین شاټ نشي اخیستی. نو دې لپاره مرګرو تاسو راشئ په خپل موبایل کې به لیټ فیسبوک راخلاص کړئ. مرګرو کوچنی فیسبوک به راخلاص کله مو چې مرګرو دغه فیسبوک راخلاص کړئ، دې څخه به وروسته مرګرو بخښنه غواړم، هغه آی ډي زه پیدا کوم. ما ته یو ملګري آی ډي رالېږلې ده، هغې آی ډي ته زه پروفایل لاک ورلګوم. ساده هلک مرګرو دغه آی ډي ده. نو مرګرو کله چې تاسو فیسبوک خلاص شو، دې لپاره هغه 3 لاینه چې مرګرو را روان دي په دغې باندې به کلیک وکړئ. مرګرو په دغې 3 لاینو مرګرو کلیک وکړئ. دې څخه به وروسته مرګرو تاسو خپله آی ډي خلاصه کړئ. دغه آی ډي مرګرو زه تاسو ته درښیم. نو آی ډي به خلاصه کړئ. د آی ډي د خلاصولو څخه به وروسته تاسو راشئ دغه لاندې 3 ډاټه چې مرګرو تاسو ته ښکاري، په دغې 3 ډاټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغې 3 ډاټ څخه وروسته مرګرو زه په دغه باندې کلیک کوم. مرګرو په دې باندې چې کلیک وکړم مرګرو دغه 5م نمبر آپشن چې کوم دی لاک پروفایل، مرګرو دغه آپشن په دغه باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ. مرګرو لاک پروفایل باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته یو ځل بیا درښیم مرګرو په دغه آپشن 5م نمبر آپشن چې کوم دی لاک پروفایل ورته لیکلی مرګرو دغه آپشن په دې باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې مرګرو کلیک وکړئ، دې څخه وروسته مرګرو لاک یور پروفایل دغه آپشن تاسو ته راځي. دغه شنه کرښه کې په دغه شنې پټ باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ، او د دې څخه وروسته مرګرو ستاسو پروفایل فیسبوک به لاک شي مرګرو. نو ستاسو د فیسبوک پروفایل مرګرو لاک شو. دغه څخه وروسته مرګرو تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. نو مرګرو تاسو ګورئ چې زما په پروفایل باندې لاک نشته دی مرګرو. نو زه دا اوس ریفریش کوم. نو دغه دی مرګرو پروفایل لاک راغی. تاسو ګورئ مرګرو. که چیرې ویډیو مو خوښه شوي مرګرو، نو ویډیو سره ضرور لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره حتما زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. میلاویږو به دومره ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.